ډېر ګرانو او خوږو ماشومانو سلامونه هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ او راغلی وئ خپل نوی درس واورئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درس ته ښه غوږ ونیسئ چې ښه مو زده شي. د موږ تاسو نننی درس به بیا هم پیل کړو د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. د موږ تاسو نننی نوی درس به څوم درس وي یاد لرئ؟ نهم درس. آفرین. نه په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې کارخانگی هم درکوم. نننی درس هم سوات الف دی. کله چې سوات د الف سره راځي دغه شکل یې دی او سا تلفظ کی سا. دغه ښي لاسته چې ګورئ سوات مکمل دی. په منځ کې چې ګورئ سوات دغه د لاندې ګرد ځای نیم شوی او بیا د الف سره راغلی سا شوی. سا لکه سا د صابون په کلمه کې سا الف سا. بون ورسره راغلی صابون. هغه شی چې موږ تاسو کله لاس په مینځو خپل ځان په مینځو. سا صابون. سوات الف سا صابون. سا صابون. سا صابون. او شکل ته هم وګورئ چې د سوات هغه ګرد غټ ځای چې کار ته راځي هغه کوچنی شوی ور شوی یا نیم شوی او پس د هغې ول نیم شوی د دې دپاره چې الف ورسره راشي. سا صابون. بیا اوس راځو چې زوات الف سره رقم لیکل شوی څه رقم تلفظ کی؟ زوات الف زا. زوات الف زا. دغه ښي لاسته چې ګورئ مکمل زوات دی. په منځ کې چې ګورئ زوات دغه ګرد ځای چې آبي رنګ یې ځان ته غوره کړی، اول زیر دی بیا آبي رنګ یې ځان ته غوره کړی، هغه نیم شوی یا کوچنی شوی. د څه دپاره نیم شوی یا کوچنی شوی؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. زوات الف کیڼې خواته زا ته جوړ شوی. زوات الف زا. لکه زا د زامن په کلمه کې. تاسو په زامن په معنا کې زامن کله چې یو څوک د تاسو نه پلوي وکړي، تاسو یو تېروتنه وکړئ او هغه د تاسو نه ضمانت وکړي چې بیا دا نه تکرارېږي. لکه مورجانه چې تاسو پلار ته وایي زه یې زامنه یم چې بیا به دا کار نه کوي. زامن. نور نو مو درس پای ته ورسید. یوه صفحه د سوات الف سا نه ولیکئ د کارخانگی په توګه، یوه صفحه د زوات الف زا نه ولیکئ په کارخانگی کې هم، او یوه صفحه نه د عدد نه په پښتو او یوه صفحه د نه د عدد نه په انګلیسي ولیکئ. 4 صفحې کارخانگی وکړئ چې ښه مو زده شي. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه په منظمه توګه ووینئ. نور مو وخت پوره دی. د خدای په امان.